السلام علیکم قدرمنو. سید مولانا نورالدین آغا صاحب عمر ډیر ځوانان دي په بار کې ناست څه کوي مزدوري کوي. ولې مزدوري کوي؟ په ما پسې 12 لک روپۍ ولور پاته دی، په ما پسې 15 لک روپۍ ولور پاته دی. نو بیا 15 کاله په ولور پسې په مسافرۍ کې تیر کې دلته ای بچي پر کور باندې زړه سوله دی. څه کوي؟ وایي زما افسر وایي خامخا به ولور پوره کوي. افسره یې جهنمي چې دا خپل لور دې تباه او برباد کړل. دا ستا لور، دا زما لور، دا په زما او ستا په کور کې ښه خوند کوي که د خاوند په کور کې ښه خوند کوي؟ ولې؟ د الله رسول فرمایي د زنانې دپاره دوې خبرې چې دي هغه پرده ده، یو د خاوند کور یا قبر. صحابو پوښتنه وکړه طبراني حدیث دی، یا رسول الله په دې دوو پردو کې کومه پرده چې د هغه ډېره مهمه ده؟ د الله رسول وفرمیل قبر چې دی هغه ډېره لویه پرده ده د زنانې دپاره. قبر ډېره لویه پرده ده. زموږ د علاقې ویاړ زه خو دا وایم، دا خبر نه شوی کولی چې د علما کرامو ویاړ دا نه شوی کولی، خو زموږ د کلي، زموږ د ځوانانو، زموږ د وطن د پښتنو د هر کم ویاړ دی. زه فخر په کوم په علماو کې زه له چا متاثر یم هغه نورالدین آغا صاحب دی. ولې هر سهار د ده یو بیان زموږ په مسلو وي، زموږ د ځوانانو، زموږ د کور، زموږ د سپین ږیرو، زموږ د خویندو په مسلو ته ګایېږي. ما ته ډېر خوند راکوي. د غیب یاوه نو د هغه صاحب څخه زما دا سوال دی، د افغانستان یوه علاقه ده ولسوالي ده ګیلان، په ګیلان کې سپین ږیري راولاړ سوي دي او د دغه علاقې عالم یا علما یا ملایان به هم ورسره وي. دا ولور چې دی دا یې 3 لکه افغانۍ ټاکلی دی، 3 لکه افغانۍ تقریبا 14 لکه 12 لکه کېږي. اوس هم دغه وطنګر خلک دا ولور وژنې چې څو یا کوزدې چې کړي دي هغه په ایران کې دي خواري کاږي هغه صاحب. نو اوس دغه ولور ټاکل دا د چا کار دی؟ دا د دغه پیغلو چې څوک ودېږي دا خو د دوی ملکیت دی، دا موږ ټاکلی شوی. داسې دا جمال صاحب الله دې ژوندی لره په خیر لره. تا یوازې ګیلان یاد کړي، باید چې زموږ ټوله پښتني سیمه یاده کړو. هغه زه دی دا فیصله کړې منم دا زما مجلس دی. موږ باید چې ټوله سیمه یاده کړو. بیا په دې کې لویه بنیادي خبره دا ده چې دا ولور کم ایښول کېږي یا مهر، دا د ښځې حق دی. په دې کې نه خاوند حق لري، نه د ښځې پلار حق لري، نه وروڼه حق لري. نو موږ راولاړ شو، مطلب اول خو د پلار حق دی. پلار راولاړ شو ورور د اول د عمرې ټکټ وکړي یا د حج ټکټ وکړي، یا راولاړ شو بل زوی ته د کوزدې ترتیب وکړي، یا ټول حرام شیان دي. بس دا به الله پاک له موږ څخه ناراضه دی. د دنیا یو ټکه وستړې ده هغه پر موږ دی برابره ده. خو د دې بنیادي ټکه د وجه دا ده چې زموږ مظلوم چې کومه طبقه ده، خاص کر زنانې، خاص کر زموږ دوی بچیانې، د دې سره چې موږ څومره ظلم کوو، شاید په دنیا کې به چا دومره ظلم د حیوانانو سره هم نه یې کړی. نو په کار هسې هم دا ده چې موږ کله خپله بچي ورکوو په هغه کې دا شی وکړو چې یاره دا خپلې کور والا ته ووایي چې د لوره څه پوښتنه وکړه. پلار خو ډایرکټ نشي ویلی. نو دا مور دې د لوره څه پوښتنه وکړي، څه ستا خوښه ده، دونه ولور دی ستا خوښه ده، که دونه ولور ورماپویې 2 کاله ته وشوې ته ناست یې ته ورماپویې، هغه زموږ نجونې په دې پوهېږي نه چې د چا حق دی. هغه وایي دا چې صاحب حق دی، وایي د بابا حق دی. وایي زما بابا چې څه وایي نو دا خو شرمېږي. دی نه چې زما دپاره پیغور سي چې یاره خلک به وایي چې پلار یې ناست و دې خبرې کولې. یا دغونه حق موږ ته الله را کړی دی، رسول را کړی دی، دین را کړی دی، زموږ مذهب را کړی دی. باید چې موږ د الله او د رسول د دین او د خپل مذهب پر لار روان شو، بیا به دونه پریشانیو تکلیفونه نه وي. بیا په دې کې دا یوه خبره ده، که چیرې دا ښځه په دې خبره پوهېدله چې یاره دا ولور خو زما حق دی، نو په دا پوه شو چې زما پلار غلط کوي، نو پلار د دې وایي چې بابا داسې کول په کار نه دي. او که دا په دې پوهېدله چې زما پلار زما غمخوره دی، غل نه دی، دا زما پیسې خوري نه، بیا که دا ورسره راځي و ټیک د پروا نه لري. کنې عام طور د ښځې حق دی، د ښځې دپاره کې ورپرېښوی هم د دې خوښه ده، کې اخیستې هم د دې خوښه ده، کې 100 روپۍ چې نه اخیستې هم د دې خوښه ده، کې 1,100,000 روپۍ چې نه اخیستې هم د دې خوښه ده. په دې کې پلار لار خبرې نه ځایېږي. دا خو واحد یوه علاقه ده، شاید د دې په علاقه کې به 15 لکه وي، دوی 3 لکه شمارلي دي، یا به 8 لکه ولې دوی 3 لکه افغانۍ ایښي دي. خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې زموږ د ښځو سره زموږ په معاشره کې سره د دې چې موږ جنتیان یو مسلمانان یو څومره ظلم کېږي په قسمه قسم نمو. په دا نامه نه چې یاره ولور چې دی هغه د ښځې حق دی نو ښځې ته ولې نه میلاویږي. د دې څه علاوه زموږ خلک راولاړ سوي دي، 3 ودونه یې کړي دي. د ودو به موږ نه مخالفه کېږو ځکه د الله رسول ودونه کول یا سنت طریقه ده.
خو خبره دا ده چې یو سړی د یوه واده وس نه لري، د یوه واده قدرت نه لري، د یوه واده حق نشي ادا کولی، هغه به پټ دویم واده څنګه کوي؟ هغه صاحب قربان صاحب بالکل هغه صاحب دغه یوه خبره چې مثال اوس ګوره دا ولور ټاکل دا د مور پلار حق دی یا د مرکې او جرګې حق دی. عزتمنه خبره دا ده چې یو زنانه دې په خپله نکاح نه تړي، نه دې په خپله د چا هغه خسرګنۍ سره خبره کوي. پلار ناست دی، د پلار په نګراني کې دا ډېر لوی عزت دی. ها د عزت مسله دا ده چې بابا وګایي شي. مطلب دا د کلیوال نور خلک د دې اختیار نه دي. یو جان مننه.